الله سبحانه وتعالى قرآن کې وایي ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم چې دا خلک څه پوهیږي چې زړونو کې مرض دی چې هغوی د زړونو کې کینه نفرت او بدوالی الله به ښکاره نه راولي. کوم د ټکي اذغان دی د اذغن نه وتلی دی کوم د زغن هم وایي او مفسران وایي چې دا د کینه نفرت او حسد معنو کې راځي، یعنی هغه خلک چې زړونو کې نورو دپاره بدې خبرې وي او نفرت وي خو هغوی ښکاره نه راولي، یعنی دوه مخې وي او منافقت کوي، یعنی تاسو سره تر غاړه کیږي ستاسو تپوس کوي خو بیا هم هغوی زړونو کې تاسو دپاره نفرت او کینه وي. څه زړه خبره هغوی خپل زړه کې ایښې وي خو تاسو ته وایي نه. نو کله به هم چې تاسو ته ښکاره راځي نو ډېرې خوږې خبرې به کوي او تاسو خبرېږئ به هم نه چې هغوی زړونو کې ستاسو دپاره څه دي. چا بل چا سره وي نو ستاسو خبره کوي او ستاسو مخکې راشي نو هر څه سم شي. نو دې آیت کې الله د داسې خلکو خبره کوي او وایي چې دا د هغه زړونو مرض یا روحاني ناروغتیا. تاسو څه پوهیږئ چې زړه مرض هغه وي کوم الله له نه یادوي یا کوم د الله عبادت سم نه کوي یا چا کې لالچ راشي. خو دې آیت ته وګورئ، دې کې ویلې شوي دي چې چا خلکو زړونو کې مرض وي هغوی زړه کې نورو دپاره خبرې وي یعنی کینه وي. او یوازې دا یو مرض نه دی خو هغوی دا هم وایي چې موږ به دې له پټ ساتو ان لن یخرج الله اضغانهم. نو الله وایي چې د څه پوهیږي زه د دوی دا مرض به ښکاره نه راولم. دې خبرې سره سم فرق نه پروزي چې هغوی دې له څومره پټولو کوشش کوي. هغوی به د خپل منافقت ظاهري به نه خو الله به هغه هر څه ښکاره راولي او ظاهر به کړي. الله په خپله به داسې حالات به جوړ کړي چې هغوی ټول نفرت او ټوله کینه او د زړه بدوالی هر څه به ظاهر شي او بیا تاسو ته به معلوم شي چې رښتیا څه دي. او که تاسو دا ویډیو ګورئ نو داسې سوچ مه لرئ چې دلته الله د هغې کس په اړه خبره کوي چا چې ما سره بد کړی دي، خو حقیقت کې دې آیت کې زما او ستاسو دپاره سبق دی. نو نورو په اړه داسې سوچ کولو نه ښه دی چې تاسو خپل ځان ته ول وګورئ. او دا خبره ما خپل ژوند نه پخپله یې زده کړې ده او دغه آیت و چې ما باندې هغې وخت اثر اچولی و. یعنی څه وخت چې ستاسو ملګري هم تاسو څه داسې خبرې وکړي کوم تاسو ته تکلیف ورسوي او څه وخت تیر شي خو بیا هم هغه خبرې ستاسو زړه کې وي. نو زما دا اصول دی کوم زه تاسو ته خیل غواړم چې څه هم خپل زړه کې مه ساتئ خو مینې سره هغوی ته صفا خبره وکړئ. که څه خبرې تاسو ته تکلیف رسولی وي نو هغې له خپل زړه کې مرض جوړېدو نه مه پرېږدئ. هغوی ته وایئ چې ګوره تاسو دا خبره ماته کړې وه خو ماته نه ده خوښه شوې. ما داسې کول نه غوښتل خو زه رښتیا کې غواړم چې زموږ منځ کې دا خبره خلاصه شي او اصل کې دا ما پخپله هم خپل ژوند کې کړی دی. زما ډېر ښه ملګري یو، هغوی یو داسې خبره کړې وه یا داسې یو کار کړی و کوم د لاسه ماته ډېر تکلیف رسېدلی و. نو یو ورځ هغوی راته وویل چې تا سره څه شوي دي، ته خو موږ سره اوس خبره هم نه کوې. نو ما به دې نه مخکې ویل چې او ډېر مصروفه یم او دا او هغه. ما ورته صفا خبره وکړه چې او تاسو رښتیا وایئ. تاسو خبرې چې زه تاسو ته فون ولې نه کوم ځکه چې تاسو راته یو خبره کړې وه او زه ډېر خفه شوې وم. او بیا موږ کېناستو او هغې باندې 40 منټه خبره وکړه او بیا زموږ منځ کې د خبره خلاصه شوه او بیا هر څه ښه شول او زموږ تعلق اول نه هم زیات ښه شو. نو دا ستاسو صبر او تقوا نه ده چې تاسو زړه کې د خبرې ساتئ. داسې کولو سره نور سم نه کیږي، بس تاسو زړه کې د مرض زیاتیږي. موږ انسانان یو، موږ د خبرې هېرېدی نه شو خو موږ د خبرې حل کولی شو. نو زه الله ته دعا کوم چې هغه موږ ته داسې مسلو له حل کول زده کړي او موږ له داسې خلکو نه لرې وساتي چې زړونو کې زموږ لپاره کینه وي.